نهمه هجره کې د رجب میاشت و زبرګې میاشت چې ورته وایي پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راغله چې د روم بادشاه هرقل په مدینه منوره حمله کوي. هرقل ته چا دا اطلاع رسولې وه چې نبی علیه السلام د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، غلط اطلاع وه او مسلمانان ټول منتشر دي، امیر یې نشته، امام یې نشته، بادشاه نشته، او مسلمانان قحط والدي علاقه کې غنم جوار هغه زمانه کې چې کومه غله وه هغه هم نشته، نو منتشر دي، مشرم نشته او اوږې دي، قحط هم دی، نو دا د حملې مناسب وخت دی. که ته په مسلمانانو حمله کوې نو ټول به دې فورا تابع شي او به تښتي، علاقه به قبضه شي. هرقل د 40,000 کسانو لښکر تیار کړ، 40,000. او په دې خیال باندې چې د مسلمانانو قوت خو هغه ته معلوم چې مسلمانان خو مکه فتح شوه، طائف، حنین او طاس دا علاقې فتح کړي دي، خواره شوي دي، نو په معمولي لښکر کار نه کېږي. د 40,000 کسانو مضبوط لښکر یې تیار کړ او هر یو فوجي له د 1 کال تنخوا پیشکي ورکړه چې دا پیشکي د کال تنخوا والی دا خپل کور کې کېدی او ځای چې ځو. د روم نه بعضې خلک به تجارت به یې کو، د زیتون دا تیل او زیتون به یې راوړل مدینې منورې ته. بعضې کسان راغلي و هغوی نبي علیه السلام له اطلاع ورکړه، حضور پاک ته خو مخکې نه پته لګېدلې وه، اطلاع رسېدلې وه، خو دې نه نو خبر چې هرقل د روم بادشاه را روان دی. هغې تاجر والا خبر ورکړ تاجرانو چې صاحب ډېر لوی لښکر د روم نه د هرقل را روان دی. هغوی به د لښکر 5 حصې وې، لومبۍ حصې ته به مقدمة الجیش وې، دا به د لښکر نه مخکې روانه وه. دویمې حصې ته به ساقه وې، دا به د لښکر نه وروسته روانه وه. درېیمه به میمنه وه ښي طرف ته، او څلورمه میسره، یو ته به قلب وې، هغې کې به بادشاه روان و محفوظ. نو دې سوداګرو ورته ووایي چې صاحبه مقدمة الجیش چې د لښکر د هرقل کوم هغه لومبنۍ حصه ده بلقا ته را رسېدلې ده، ډېر لوی لښکر دی. نبی علیه السلام مبارک فوراً د صحابو میټینګ راوغوښته چې دوی راځي او په مدینه حمله کوي، نو موږ ورته مخې له ولې ونه ځو؟ میټینګ یې راوغوښته. بخاري شریف کې حدیث دی چې کله به نبی علیه السلام چېرته غزا لته نو ښکاره به هل نه وی چې دشمن ته پته ونه لګي، توریه به یې کوله. او دې ځل یې ښکاره اعلان وکړو چې د روم بادشاه را روان دی، ما ته اطلاع رسېدلې ده، 40,000 لښکر مضبوط. زما اراده داسې ده چې دوی له مخې له ورځو، یا خو به ویرېږي او به تښتي، یا به مخه کې جنګ وکړو، راځي په مدینه حمله کوي. صحابه ټول تیار شو. موسم سخت د ګرمۍ و، سخته ګرمي وه. نو منافقینو دا پراپیګنډې جوړې کړې، مدینه منوره کې منافقین هم هغوی پراپیګنډې جوړې کړې، لا تنفروا فی الحر، چې دې ګرمۍ کې څه کوی چې ځئ، او سخته ګرمي ده، دې ګرمۍ کې وتل نه دي پکار، ځان په زور وجل نه دي پکار. که رالل او حمله وکړه خو دلته به ورسره مقابله وکړو، او که را نغلل خبره خلاصه شوه. نو واقعي سخته ګرمي وه. قرآن شریف کې الله فرمایي لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة. الله ډېر لوی رحمت نازل کړی دی، ډېر لوی رحمت په پیغمبر، په مهاجرینو او په انصارو. هغه مهاجرین او انصار چې په سخته حالاتو کې د ګرمۍ په دا سخت موسم او سیزن کې دي، د خپل ځان او د خپل مال او د بچو پروا ونه ساتله او د پیغمبر علیه السلام تابعداري یې وکړه. توبه په عربۍ کې رجوع ته وایي. دا سړی چې توبه وباسي چې زما توبه ده، دی الله ته رجوع کوي. تاب الله، الله ته چې نسبت وشي نو مراد ته نه رحمت نازلول دي، توبه قبلول.
توبه قبلول دی چې الله رحمت راولېږي دا د خدای یو رحم دی توبه قبلول الله عظیم رحمتونه نازل کړل په پیغمبر او په مهاجرینو او په انصارو چې په دا سخت وخت کې او سختو حالاتو کې د حضور پاک اتباع وکړه سخت حالات خو یو ګرمي ده منافقینو به وي مزه ګورې سخته ګرمي ده الله وی قل نار جهنم اشد حرا د دې ګرمۍ نه د جهنم ګرمي ډېره زیاته ده چې د لږ غوندې تکلیف او ګرمۍ باندې د دوزخ د اور د ګرمۍ نه بچ کېږي شکر وباسئ محنت نه بغیر خو کار نه کېږي که یو سړی وایي ګرمي ده او غنم نه کرم څه به خوري د غنمو په کر کې دی ګرمۍ ته ګوري نه د سبزۍ په کر کې دی ګرمۍ ته ګوري نه ګرمۍ کې هم کوي او بخور کې دی ګرمۍ ته ګوري نه ګوټ چاري چې دی کوي پټو کې دی دا سوچ نه کوي چې دا خو ګرمي ده نه ګرمي ده خو څه به کوم چې دا ونه کم نو ماله به غله د کم ځای نه راځي دوکاندارۍ له نوکرۍ له زراعت له او د دنیا کاروبار له غم خادۍ له او جنازې له مریض لیږلو له دې ګرمۍ او یخنۍ ته نه ګوري فایده ورته ښکاري الله وایي دې څیزونو کې ګرمۍ ته نه ګورئ نو دا کېده زه نه څکم بچې ته دا کېنه ګرمۍ ته مه ګورئ دا خو ګرمي ده او د دې ګرمۍ باندې چې د دوزخ د لوی اور د ګرمۍ نه بچ کېږي شکر وباسئ یو ګرمي سخته وه دویم سفر ډېر زیات اوږد و ډېر لوی سفر و ورکوټې سفر نو دریم دا و چې دشمن ډېر سخت و داسې مقابله وه د روم سره لکه دې زمانه کې چې امریکې سره مقابله د روم او د فارس دا دوه یو روس او امریکا دقسې روم او فارس دا دوه قومونه او دا دوه بادشاهۍ وې نو روم پکې دغه زمانه کې په غلبه کې مو په ټوله دنیا لکه دې وخت کې امریکا ظاهري په غلبه کې ده په ظاهري طاقت دقه رنګې روم په دغه زمانه کې د دنیا سپر طاقت و بس او طاقت هم مضبوط دی ښه لوی او بل سوا بل د مکې مدینې منورې میوې د کجورې پخې شوې وې د هغوی ټوله کاته خو به کجورو ته وه نو کجورې پخې وې نو منافقینو دا پراپیګنډې وچلوله چې ګرمیم ده سفر هم ډېر اوږد دی دشمن هم ډېر قوي مضبوط دی او زمونږ ټول کال دې کجورو ته کتلي نو که موږ لاړو نو دا کجورې به ودوړېږي چې موږ راځو هېڅ به هم نه نو څه به خورو څه به کوو دا پراپیګنډې چلول شروع کړل صحابه دې ته نه ګوري او بل مسلمانانو سره طاقت هم کم دی کسان ډېر دي شکر دی اسباب نشته دا واحد هغه غذا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولاو پکې چنده غوښته اعلان یې وکوي که څوک پکې مدد کولی شي نو کې جومات دپاره مدرسې دپاره جهاد دپاره د مسافرو دپاره د مسکینانو دپاره یا یو سړی مړ شو څوک یې نشته د هغه د کفن دپاره چنده غوښتل دا جایز دی مسنون دی دا یو طریقه ده یوازې جایز نه بلکې د نبی علیه السلام د دې طریقې نه معلومیږي چې دا سنت دی دا هغه حرام سوال کې نه راځي حرام سوال د خپل ځان د مالدارېدو دپاره او د خپل ځان د ملکیت دپاره د بل نه پیسه غوښتل دا خو ځان نه غواړي دا خو ته جهاد له غواړي دا خو ته جومات له غواړي مدرسې له غواړي مسکینانو له غواړي فقیرانو له غواړي څوک مړ دی بې کفنه دی کفن له غواړي یا یو سړی غریب دی څه وس یې نه کېږي هغه له غواړي پروا نشته دا خیر سنت دی حضور پاک کېناسته اعلان یې وکړه چې دې کې مدد وکړي دا هغه جهاد دی چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو یو بل سره پکې مقابله وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې وخت د مالدار و همیشه به د حضرت ابوبکر سره زما په نیکو کې مقابله راتله وی ما وی چې نن به د حضرت ابوبکر نه نمبر وړم لاړم کور ته چې څومره مال وکړ مې نیم کرو مې له نبي علیه السلام ته مې کېښود نیم مې پرېښو بچو ته او نیم مې حضور پاک ته کېښود ګوټ کې کېناستم چې ابوبکر خو به راوړي مال شته ورسره خو دومره نه لکه چې دا ما سره څومره دی دې کې حضرت ابوبکر صدیق لاړ هغه مال راوړه کېښود حضرت ابوبکر صدیق څومره مال راوړی هغه هم څه لږه نه وه 4,000 درهم یې راوړي 4,000 درهم دی راوړل کېښودل خو د هغه نه د عمر دا نیم مال ډېر نبی علیہ السلام خو پوه شو هوښیار وحی کېږي کشف کېږي فوراً یې تپوس وکړو عمره دلته راشه څومره مال دی راوړی دی خوشحاله و وی د الله رسوله غوټ نیم مې که راومېړه نیم مې الله رسول له راوړه او نیم مې خپلو بچو ته پرېښود قانون د شریعت هم دقسې دی وی ابوبکر تا څومره مال راوړه وی د الله رسوله کور کې مې چې څه موندل ټول مې راوړل
بچو ته دې څه پرېښودل، ماشومانو ته دې څه پرېښودل، کور کې دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښود. خبره خلاصه ده چې الله شته او رسول شته، رسول الله نو غمونه د څه دي؟ هیڅ فکر نشته. الله د هر چا نه مخکې دی. په توکل کې د حضرت ابوبکر صدیق توکل هغې انداز ته رسېدلی دی چې هغې ته څوک نشي رسېدی. حضرت عمر څه وایي؟ ما وی چې باس نن نه پس به زه د حضرت ابوبکر صدیق سره په نیکو کې مقابله نه کوم. مال د حضرت عمر ډېر دی، اخلاص یې هم ډېر دی. نیم مال راوړل څه وړه خبره نه ده، دا ډېر لوی اخلاص دی. لیکن د هغې په مقابله کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخلاص ډېر زیات. 4000 درهم یې راوړل، میدان کې وغورځول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 200 اوقیې سپین زر راوړل. 200 اوقیې سپین زر چې د هغې نه ډېر شی مال جوړېږي، تقریبا 8000 درهم ته جوړېږي، دا هغه راوړل. او حضرت عثمان رضی الله عنه 300 اوښان راوستل. 300 اوښان. اوښ ډېر قیمتي شی دی، هغه زمانه کې موسم ډېر قیمتي شی دی. 300 اوښان یې راوستل سره د کتو نه، چې کتو ته هم ضرورت نشته، کتې مو سره راوستې. د اوښ د پاسه چې کوم پالان ږدي چې سړی پې کښېني هر څه مکمل برابر. او 1000 اشرفۍ راوړې، دینار ډېر قیمتي شی دی. 1000 اشرفۍ راوړلې. تقریبا د هغه 1000 اشرفو نه ډېر شی جوړېږي. 12 کې ضرب ورکړه 12000 ته جوړېږي درهم. د کېښودل د نبي علیه السلام په مخ کې وغورځول. حضور پاک به دومره خوشحاله شو چې خولې مبارکې یې دا لفظ وخته، وی نن نه پس چې عثمان سک عمل کوي دته به ضرر نه رسېږي، الله به حفاظت کوي. چا کجورې راوړئ، چا سره چې څه موندل مال او دولت، تورې چا سره زیاتې وې هغه به یې راوړئ. 2 دي 2 راوړئ میدان ته. چا سره زغرې دی هغه یې راوړئ. ښه مضبوطه چنده وشوه. صحابه کرام نبي علیه السلام اعلان وکړ، وی دی چې کوله اعلان یې وکړ چې صحابو ته پته ولګي چې کم خوادو تیاری ورته وکړي، مزل زیات دی، ګرمي ده، کجورې پخې دي او دشمن هم ډېر سخت قوي دی. چنده مو شو، صحابه کرام روان شو. څومره دي صحابه؟ 10000 کسان دي. دومره چېرته د صحابو تعداد یو مقام کې نه دی رسېدلی. او 1000 ورسره آسونه دي، اوښان هم ورسره دي، او نور صحابان هم ورسره دي. صحابه ووتل. نبی علیہ السلام چې کله وطنو په مدینه منوره، محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سواری مقرر کامر وی ته به د مدینې منورې میرې. او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا دی، ړوند دی، هغه د خپل ځان په ځای په مسجد نبوي کې امام مقرر کړ، ځنې هم ته به امامتي کې. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې د خپل کور د بچو د زنانو دپاره پرېښود چې که د دوی ته څه ضرورت راځي نو ته به هغه پوره کوې. علي صاحب په ژړا شو، وی د الله رسوله ته ما دې معذورو سره پرېږدې، نور څوک پاتې نشته، صرف منافقین پاتې دي او معذورین پاتې دي، شلیان، لانده، ګوډیان او هغه معذورین، هغه خلک پاتې دي چا سره سامان نشته د تلو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بعضې خلک داسې پاتې شو چې نبی علیه السلام لرالل چې صاحب مونږ له توره راکه، مونږ ځو، نشته توره، مونږ له څاروی راکه چې مونږ لاړ شو، نشته. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وننو غریبانان لاړل چې خدایا مونږ سره هېڅ هم نشته، نو مونږ به دا دومره صبر په څه کوو؟ جړل به. معذورین پاتې شو، چا سره چې سامان نشته جړل به پاتې شو. علي صاحب وی چې زه خو منافق نه یم چې منافقینو کې پاتې کېږم، معذوره خو هم زه نه یم چې معذورینو کې زه پاتې کېږم، او بې ماله هم نه یم، سامان هم را سره شته. د الله رسوله ته ما ولې پرېږدئ؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره خو فکر و چې دا خو زما خو ټولې بیبیانې دي، زنانه دي، د دې تربیت به څوک کوي، خیال به څوک ساتي چې زه ترې لاړ شم. نو حضور پاک مبارک ورته وفرمایل، وی ته په دې نه خوشحالېږي؟ انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. وی ته داسې یې لکه د هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام په مرتبه دی. څه مطلب؟ موسی علیه السلام چې کوهي تور ته ته نو د ځان نه پسې هارون علیه السلام پرېښود. کوهي تور ته چې ته نو هارون علیه السلام یې پرېښود د قوم دپاره چې ته د قوم خیال ساته، نو زه تا پرېږدم که نه؟ صرف دومره ده چې هارون علیه السلام پیغمبر دی او ته پیغمبر نه، ما نه پس پیغمبر نشته. بعضې خلک ته دا معلوموي، وی دې نه معلومیږي چې
هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه پس خلیفه دی نو د خلافت حق دلته د علي صاحب دی د بل چا نه دی داسې نه ده د هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه پس خلیفه نو هغه د موسی علیہ السلام د وفات نه مخکې وفات شوی دی هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مخکې وفات شوی دی په دې خاص سفر کې خلیفه و دغه رنګې په دې خاص سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب د خپل اهل عیال خلیفه کو مطلق نه ځکه د جماعت امام که مکمل خلیفه وي نو بیا امامتي به هم ته سپارلې وه امامتي عبدالله ابن مکتوم ته سپارلې ده او د مدینې امیر گورنر یې د خپل ځان په ځای مقرر کړی دی محمد ابن مسلمه بهر کیب دام ډېر لوی منقبت دی د حضرت علی رضی الله عنه دپاره لوی منقبت دی چې تا سره زما ډېره مینه ده ته زما نه پس به د دې نګهباني کوې لکه هارون علیه السلام چې کوهي تور د تلو نه پس د موسی علیه السلام نګهباني کوله او د خپلو اهلو عیال ته یې پرېښود بچو ته او د خپلو نسو ته او څه ورته ویلې کېږي د بیبیانو ته دا هر سړی داسې نشي پاتې کېدی چې پوره اعتماد یې پې داسې کېږي حضور پاک لاړ صحابه هم لاړل لښکر ووت حضرت ابوذر رضی الله عنه وایي یو اوښه ورا سره ډېره ټپه وه وی چې خبر شم گیا مې ورته شروع کړه چې دا به سربه شي او په دې به زه ځم د دې هرقل خلاف دې جنګ له به ځم جهاد له به ځم وی خوند دې ونه کړه اوښه تکړه نه شوه وی دې کې ما وی چې دا خیر دی زما دا اوښه داسې ده چې دې ته باندې گیا خورم نو که نبي علیه السلام رانه ومځي ځان به ورپسې وررسوم وی حضور پاک لاړ صحابه هم لاړل وی زما اوښه د کار نه شوه تکړه نه شوه بس وی خپله کونټۍ مې راواغېسته او څادر مې واغېسته او پیاده ور روان شو څومره لوی سفر تبوکه پورې سوونو کیلومیټر مزل دی پیاده روان شوم او پیاده په داسې تیزۍ لاړم چې صحابه خو په څاروو سواره دي څه به کوم نبي علیه السلام پسې ځان ور ورسو لار کې حضور پاک ته مخامخ شو ابوذر وی صاحب ځان مې در پسې راورسو وی ښه ابوذر ته به یوازې ژوند تیری یک تنها به ستا زندګي به ژوند به دي وي او یوازې به مرې یک تنها به مرې څوک به در سره نی او قیامت پر ورځ به یک تنها د قبر نه پاسې او جنت ته به هم یوازې داخلېږي خو هغسې وشوه حضرت ابوذر رضی الله عنه الله یو جذبه ورکړې وه د نبي علیه السلام چې دا څومره احادیث دي چې د دنیا نه د بې رغبتۍ دي زهد بس په هغې عمل و چې چا به کور جوړو دی به ورغې ټس به یې وله ورکړو وي ځان له آخرت ولې نه ګټې چې کور جوړوي که چا به ښکلې جامه واچوله ده به په کونټۍ ټس ورکړو وي دا جامې خو سبا د نه پاتې کېږي مرې ته داسې کې که چا به ښکلې تجارت شروع کو ها دنیا دې غوره کړه حضرت معاویه صاحب عثمان رضی الله عنه ته ګیله وکړه وي دا سړی خوار چا سره جګړې کوي خدای دپاره دا ما نه بوځه هغه مدینې ته راوغوښتو مدینه کې به مر چا سره جګړې کولې که چا به مال ګټه تجارت به کو وی خلک دنیا دې خوښه د آخرت دې نه دې خوښ عثمان رضی الله عنه ورته وی ته ربضه ورته وایي یو ځای دی د مدینې نه بهر وی ته مهرباني وکړه هلته وځه هر چا سره د جګړې شروع دي هلته ربضې ته لاړ چې ربضې ته لاړ یو یې بیبي ده او یو دی دی ټوله زندګي په ربضه کې تېره کړله چې کله بیمار شو که نه او ناجوړه دی نو ښځه ورته وایي اوس به څه کوم څه چل د سره وکړم مدینې ته ځو نه حضرت عثمان امیر المؤمنین دلته را بار کړی م وی قسم دی که یو حبشي سړی را باندې مشر کي دا خو لا د حضور پاک خلیفه دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی او لوی جلیل القدر صحابي دی که یو حبشي را باندې مقرر کي داسې حبشي چې بد شکلی هم به تابعداري کوم هم دلته به وی څه به کوم تا سره ته خو بیمار یې مرې کفن سره به دې څه کوم دفن سره به دې څه کوم جنازې سره به دې څه کوم دلته خو هېڅوک نشته وی داسې کار دی چې کله زه مړ شم دې لارې ته وځه یو قافله به را روانه اواز به وله ورکې چې د پیغمبر علیه السلام یو ډېر غریب مسافر ملګری ابوذر مړ شوی دی مهرباني وکړې راشئ د هغه کفن دفن وکړې الله به زما انتظام وکړي ما ته حضور پاک پیشنګویي کړې ده او د تبوک په غذا په سفر کې راته فرمایلی دي چې ابوذر ژوند به دې یوازې مرګ به دې یوازې یک تنها قبر نه به یوازې پاسې جنت ته به یوازې ځې دې کې وفات شو چې وفات شو دا بیبي یې راله لار کې ودرېده څوک نشته دې کې یو قافله راله عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قافله کې را روان دی ای خلکه خدای مو بخیلان واورئ
زنانه د خلک ورته متوجه شو وی د پیغمبر علیه السلام یو ډېر زوړ ملګری دا من السابقین الاولین دی من المهاجرین السابقین هغه مهاجر چې ټولو نه مخکې مسلمانو یو ډېر زوړ ملګری یو ډېر بې کسه مسافر ملګری غریب یو کس دلته وفات شوی دی د هغه کفن ته او دفن ته او جنازې ته ضرورت دی که څوک مهرباني وکړي دا را سره سنبال کړي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی څوک دی وی ابو ذر دی وی جړل الله اکبر ابو ذر وفات شو ابو ذر کم شخصیت و کم د حضور پاک کم صحابی دی په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې ایمان راوړی دی چې د شمیر یو شل 50 کسان مسلمانانو او ایمان نه پسې په مکه کې د ابو جهل او د عتبه او شیبه په مخ کې د اعلان د شهادت کلمې شهادت کړی دی یو جهاد د نبی علیہ السلام نه دی پرېښی نبی علیہ السلام به ابو ذر تا کې د عیسی علیہ السلام زهد دی عیسی علیہ السلام سره څو یو به سره ګمنځ وه یو سره لوټه وه یو ګمنځ ده یو سره لوټه ده نو یو ځل یې ګمنځ سره ساتله چې زه پې ږیره ګمنځ وم نو یو ځل یې چاته کتل هغه چې اودس وکړه نو په لاسو باندې ږیره سموله نو ګمنځ یې خوا غورځوله وی د ګمنځ دا کار خو په دې ګوتم کېږي نو یو ځل یو سړي ته وکتل نو په لپه یې د لختي نه اوبه راواغېږسکلې نو لوټه یې مو غورځوله وی دا کار په دې دواړو لاسونو هم کېږي یو مسواک به ورسره بس نورس به ورسره نو ګرځېده به حضرت عیسی علیه السلام مسیح نو ته خو د زما د امت عیسی یې هغسې زهد دی ده کې عبدالله بن مسعود وجړل قافلې ته یې ویې راشئ نن داسې شخصیت وفات دی چې په مخ د ځمکه د ده نه دې وخت کې بهترین شخصیت بل نشته دو اعلی قیمتي څادرې ورسره وې ای وله کفن کو قبر یې ولو کنسته جنازه په وکړله بیبي ځان سره مدینې منورې ته روانه کړه په دغه غزوه کې جهاد کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه یک تنها پیاده لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ځان ورسو صحابه روان دي په لاره ځي لوی لښکر دی د مسلمانانو هم او د کافرو هم لوی لښکر دی په لاره ځي نو هلته کې د سمودیانو په کلي تیر شو قوم سمود چې هلاک شوي لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین د صالح علیه السلام قوم الله هلاک کړي و د هغوی کنډرات و هلته کې د هغوی آبادۍ ورانې پرتې وې نو صحابه خو په تیزۍ روان دي اوبه په لاره کیني هغه علاقه کې خو کویانې اوبه هم وې نو بعضې صحابو ته زر در مشکونه ډک کړل بعضې صحابو په هغې باندې اوړه واغږل نبي علیه السلام چې ورورسېدل صحابو ته وی دا خو د سمودیانو هغه کنډرات دي یو د الله رسوله وی بس پام کوئ ګورې دې د کې ایثار نه شي سرونه ښکته کې ځان جړغونې کې او په تیزۍ را د علاقې نه وځئ او چې دا کم اوړم په دې اوبو اغږلي دي هغه اوړه وغورځوئ ګنې څاروو ته یې واچوئ او چې کمې اوبو کې هم ترې مشکونه ډک کړي دي هغه واپس توی کې په دې علاقه اوس هم د الله د عذاب آثار دي هغه جراثیم او هغه د الله تعالی د قهر او د غضب هغه هواګانې دلته اوس هم چلیږي زه به مثال دله درکړم که نه مکه مکرمې ته چې سړی لاړ شي نو هلته رحمتونه ورېږي جومات کې سړی کښېني نو هلته رحمتونه ورېږي کم قوم له چې خدای عذاب ورکړي هغه قوم باندې د هغه عذاب هغه اثر او د الله قهر و غضب او هغه خطرناک بیماری او رنځونه همقسې ورېږي د زمزم د اوبو متعلق نبی علیه السلام ترغیب ورکړی چې دا اوس کې د کې شفا د برکت دی ولې ځکه د پیغمبر د معجزې اوبه دي او د بیت الله د خوا اوبه دي لیکن دا اوبه د عذاب د ځای اوبه دي دې کې اعلان وکړه چې ګورې د اوبو باندې اوړه غږلي دي یا دا توی کې او یا دا اوړه څاروو ته واچوي مشکونه هم خالي کړي دې وجې نه مسله د دین درونو دا ده چې کوم د عذاب ځای نه دي او کوم د روان ویجال قومونه دي کنډرات د دې سیل له تلل او هلته کې ایسارېدل دا په شریعت کې ممنوع دي منع دي نه به ځئ بلکل به نه ځئ دا قرآن شریف کې راځي قل سیحوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین چې تاسو وګورئ د دې هلاک شوي قومونو د هغې دا مطلب نه چې تماشې له ورځئ دا چې تاسو خو خامخا ځئ په دې لارو کې نو دا کنډرات باندې یو نظر واچوئ د لرې ځای نه
وګوره چې دا قومونه خدای هلاک کړي دي عبرت دی والی د خدای د قدرت مقابله څوک نشي کولی نو نبی علیه السلام دې نه منع کړې ده د دې کندراتو سیل له خلک دي اکثر او خلک سیاحت له ځي او ګرځي پکې دا د عذاب ځای نه دي ممکن د داسې اثرات هلته اوس هم موجود وي د خدای د قهر و غضب چې ته هلته ورشې هغه اثرات هغه خطرناک جراثیم هغه خطرناکه بیماري ستا وجود ته را منتقل نشي ستا وینې ته منتقل نشي ته به هم ناجوړه شي ممکن د هغې وینې نه سبا بچي پیدا شي په بچو کې ورې خطرناکه بیماري چلیږي نو چې کم قوم کم ځای هلاک شوی دی هلته اوسېدل د هغه ځای وبس کل هلته د سیل و سیاحت دپاره تلل او د هغې تماشې کول دا په شریعت کې ممنوع دي منع دي نبی علیه السلام چې تیر شو په هغه ځای صحابو ګیله وکړه وایي د الله رسوله اوبه نشته مونږ خو هغه اوبه توی کړې اوبه نشته ویې لږې غوندې اوبه پیدا کړې یو صحابي په کنډول کې داسې لږې غوندې اوبه راوړې ویې صاحب دقه اوبه دي نورې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوته مبارکې پکې کېښودې او د نبی علیه السلام د دې ګوتو مبارکو د خوا د دې ګروتونو د خوا نه اوبه داسې راخوټ کېدلې لکه د چینو نه چې اوبه راوځي دغه صحابه چې 10,000 کسانو 30,000 خوله لري زر ورسره څاروي دي دا ټول پې سیراب شو مشکونه هم ترې ډک کړل دا یو معجزه ښکاره شوه یو ځای کې نبي علیه السلام دمه کوله اوښه مبارکه روکه شوه چې اوښه روکه شوه نو کافرانو پراپګنډې وکړې وی دا څنګه پیغمبر دی د اسمان د حالاتو نه خبرېږي او د اوښې نه دی خبر بله اوښه ورته نه ده معلومه خلک ورپسې ګرځي حضور پاک ته چې اطلاع ورسوله وی صاحب دا کافران خدا پراپګنډې کوي نبی علیه السلام پاسېد وی ټیک وایي ما ته اس علم نشته زه اس نه نیم خبر مګر که ما ته الله اطلاع راکړي کشف راته وکړي زړه ته واچوي یا د وحې په ذریعې ما له اطلاع راکړي نو په دې زما علم راځي نور زما علم نشته البته الله راله اوس علم راکړه زما اوښه په پلان کې دره کې د هغې پړې په یو اونه کې انښتې دی او اوښه هغې سره بنده ده د اطلاع خدای راکړه ورشئ په هغه دره کې هغه اونو کې وګورئ زما اوښه به ولاړئ چې صحابه ورغلل همغسې د اوښې هغه پړې په یو دغه کې نښتې اونه کې زور یې کو خو را خلاصولی نه شو اوښه یې راوسته ګرمي ډېره زیاته وه انتهایي او دوړه د ګرد و غبار دی واقعي چې دوړه ګرد و غبار زیات شي بیا ټوخی او زکام هم لګي تب هم راځي صحابو شکایت وکړی صاحب ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات تاو دی او ډېره لویه دوړه ده نبی علیه السلام الله ته سوال وکړو یا الله باران را باندې وکړه زما په دې ملګرو باران وکړه خو دومره نه چې زما ملګرو ته په لار تلل دشواري او ګراني اسان غوندې باران وکړه الله د شپې نه باران وکړه داسې نرۍ شبنم غوندې باران وشو چې دوړه هم ختمه کړه لکه دا زمونږ دا باران چې دا ورځ نیمه کم وشو دوړه هم ختمه کړه ګرد و غبار هم ختم شو او د صحابو ته تل هم آسان شو بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تکلیف کې ورسېد تبوک ته چې تبوک ته ورسېد هرقل خبر شو چې زه خو ما خو ته خو چا دروغ ویلي چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی خو هغه د ما پسې دلته راغی او ما ته خو چا دروغ ویلي چې قحط دی او قوم منتشر دی خو ټول قوم سره ما پسې راغی او چې هرقل خبر شو نو تښتېد سره د خپل لښکر نه واپس روم ته وتښتېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خدای ډېره لوی بهادري ورکړې وه په تبوک کې 6 شپې ورته تېرې کړې 6 ورځې پته تېرې کړې 6 ورځې ډېر شی دی لږ نه دی دې دپاره 6 شپې تېرې کړې چې یاره بیا راځي لیکن دی رانغې وتښتېد او ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې نبي علیه السلام هلته وفدونه ولېږل د 10 کسو 20 کسو یو قوم ته بل قوم ته بل قوم ته بل قوم ته خدای د هغې په برکت باندې ګیر چاپېره چې څومره قبیلې وې او باندې د جومات اجازت راکوي جومات جوړو وی دا مسجد قبا چې شته نه وي بعضې وخت کې باران وي چقړې وي خټې وي هغې ته موږ نه شو تللی نو موږ له اجازت راکړه چې یو جومات جوړ کړو نبي علیه السلام ته وی جوړ کړې جومات یې جوړ کړه رالل حضور پاک ته وی صاحب پکې د برکت دپاره راته مونځ وکړه د منافقینو دا مقصد و چې د جومات په بانه به مونږ ځان دپاره یو ځای جوړ کړو او په هغې کې به د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو او د مسلمان خلاف به زمونږ یو اډی نو راغلل نبی علیه
السلام پسې صاحب جمعات هم جوړ کو اوس تراشي او 2 رکعاته مونږ پکې د برکت لپاره وکړه. نبی علیہ السلام ورته فرمایلو دي نو که د خدای خوښه وه دا لفظ یې پکې استعمال کړه که د خدای خوښه وه نو بیا به پکې ورته مونځ وکړو. د هغې خو دا خیال و چې دا جومات د خدای د رضا دپاره جوړوي چې خوشحاله و والذین اتخذوا مسجدا ضرارا چې کوم جومات یې جوړ کړی دی که نه هغه ګورې د مسلمان د مانځه او د عبادت جومات نه دی د مسلمان د ضرر رسولو یو ځای جوړ کړی دی او نوم د جومات یې ولی ایښودی دی. دا منافقان دي. بس نبی علیہ السلام فورا یو ډله ولېږله وی شابه چې زه مدینې ته در رسم چې تاسو دا جومات روان کړي دی د خدای د رضا دپاره جومات نه دی جوړ کړی. جومات اوس هم چې یو سړی جوړوي نو نیت به صرف او صرف دی چې زه پکې الله رضا کړم زه پکې د رب العالمین عبادت وکړم او د جومات ځمکه وقف وي د چا وي نه. زمونږ پښتنو کې دا یو عادت دی دا زما جومات دی او دا د هغه جومات دی او که چا سره روانه شي وي زما جومات ته مه راځه بل جومات ته ځه. دا په شریعت کې سخت جرم دی ګناه ده. دا خو ستا جومات نه دی که ځمکه ستا ده او تا وقف کړه دا د خدای شوه دا د چا ده نه. د جومات نه منع کول په شریعت کې ګناه ده. عبادت ته یو سړي په جومات کې نه پرېښودل سخت جرم دی او په دې نیت جومات جوړول چې هغه د هغې قوم دی مونږ د خپل قوم جوړو دا هم جرم دی. په دې نیت جوړول شي چې هغه جومات رانه لرې دی رسېدی ورته نه شو مونږ به خپل جوړ کړو دلته نو خیر دا بیا بهتره خبره ده او په دې نیت چې نه د پلانکي قوم دی زه د پلانکي قوم جوړوم او جومات چې جوړی د الله د رضا دپاره به جوړی د هغې د مسلمان د ضرر په نیت جوړ کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسېدو نه مخکې ورپسې ډله ولېږله دا جومات روان کړي چې مدینې منورې ته حضور پاک را رسېږي آیبون تایبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده وهزم الاحزاب وحده الله او ونصر عبده هزم الاحزاب وحده نصر عبده. دا به واپس شو خدای ته توبه وباسو د الله حمد وایو د الله عبادت کو او الله دې ټولو لښکرو له په خپله شکست ورکو ما سره مدد وکړه زه د الله بنده ما سره مدد کړی دی او چې احد غر ولید وی هذا احد جبل يحبنا ونحبه دا احد یو غر دی مونږ دې سره مینه کوو دا مونږ سره مینه کوي او عمقه چې حضور پاک مدینې ته هجرت کړی او د قبا نه ته خلکو ورته هغه د خوشحالۍ نه نظمونه به اقص ماشومان دي او تنبلونه ورسره دي او طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حضور پاک چې څنګه مدینې منورې ته راورسېد لومبی عادت پیدا بخاري شریف کې حدیث دی چې دی به جومات کې به کېناستېده جومات ته راغی کېناست. اوس د دې جنګ نه یو څو کسان پاتې شوي د دې سفر نه بعضې خو منافقان پاتې شو بعضې پکې داسې کسان وو چې هغه سامان یې نه مونته نبي علیه السلام ورته مه ځئ بعضې معذوره یو 3 کسان سوچه مسلمانان ته پاتې شوي دي 3 کسه سوچه یو دی په اس عذر هغې ته نو یو کعب ابن مالک رضی الله عنه یو هلال ابن امیه رضی الله عنه او یو مراره ابن الربیع رضی الله تعالی عنه دا 3 کسان پاتې دي. حضرت کعب ابن مالک په خپله واقعه وایي وی زه دومره مالدار بل وخت کې نوم لکه دغه وخت کې چې څونه مالدار وم او ما سره 2 څاروي تیار د جهاد دپاره ما ساتلي او چې نبی علیه السلام اعلان وکړ چې تبوک له به ځې وی زه ډېر خوشحاله شم وی ما وی چې که خیر انشاءالله دومره وخت کې ما سره دی نه مخکې دونه مالم نو اوس مالم ډېر دی او ما سره 2 څاروي هم دي جهاد له به ځم وی چې ناراستی پاتې کړم ناراستی دا وه چې ما وی چې ځکه خیري سبا له به سامان برابر کړم بیا به مې بل ورځ به برابر کړم بیا به مې بل ورځ به برابر کړم وی دې کې حضور پاک روان شو وی چې د مدینې نه څنګه روان شو وی ما وی چې ما سره خو سامان تیار دی خو صرف اخبار کول غواړي او سامان غوټه راغېشتل غواړي او زه بس نبي علیه السلام که روان شو په دا لار کې به را لاندې کړم سبا به ورپسې روان شم وی چې سبا له بیا مې اراده وکړه نو بیا را باندې ناراستي غالبه شوه وی ما چې زه یاره بل ورځ به روان شم وی بل ورځ مې بیا ناراسته شوم ما چې یاره بس اوس اوښلا سره تیار دی او 2 دي او سامان هم دا برابر دی او نبی علیه السلام پسې بچې هلته ته کښېنه خپل ځای کې کښېنه
هلته کېناست بیا دې خیر دی لږ بیمار دی خدای پاک ته وله روغ صحت ورکړي زمونږ د جمعې مستقل ملګری دی پرون ما سره والد صاحب راوستی و لږ یو بوټی بیمار دی دعا مې ورته وکړئ چې خدای وله روغ صحت ورکړي دی مهرې ملګری دی بهر کیف نبی علیہ السلام مبارک ووته دوه درې ورځې تېرې شوې حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما وی چې زه ځان به ورپسې ور ورسوم وی په دې ناراستۍ کې پاتې شوم بیا چې کله مې سامان برابر کړ اوښه مې برابر کړه او اندازه مې واخیسته نو بیا نه شوم ور رسېدی نبی علیه السلام رسېدلی دا بل ملګری چې دی د هغه رشته داران او زه په دې پاتې شوم چې چېرته زما ټول رشته داران نو جمع شوی دې وخت کې زما ټول خپل خپلوان راغلي وو مې زه ډېر جهادونه مې کړي دي او که د یو کې پاتې شم څه چل کېږي بل وایي چې زما باغ پخ شوی و نو ما وی که زه ووتم خو دا باغ مې جوړېږي دا درې سوچه مسلمانان پاتې شو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمای بخاری شریف کې حدیث دی وی چې کله نبی علیہ السلام جدا شو بیا ورته چا ویلي دي وی حضور پاک چا نه تپوس وکړو ای د کعب ابن مالک نه لکه کعب ابن مالک نشته نږدې ملګري د چا نه خطا کېږي چا ورته وی چې صاحب اوس مالدار شو که نه اوس څه کوي چې جهادونه کوي بل صحابي وي نه د الله رسوله بدګماني پې نه کوو خو څه وجه به پېښئ خو نبي علیه السلام هېڅ هم ونه وی اوس چې پیغمبر علیه السلام را واپس راځي وی زه خبر شم وی ما وی چې بانه به کوم څه بانه به وکړم او د پیغمبر علیه السلام نه پې ځان بچ کړم اوړه کې مې دا راتلل چې داسې ویم داسې ویم داسې ویم او چې د قوم کم خلک و هغې سره مې مشورې وکړې چې نبي علیه السلام ته به څه ویم نو هغې م راته وایي چې مړه بس بانه مانه وکړه نو ویله کې مې دا رادل چې څه بانه کوم وی دی کې حضور پاک مبارک جومات کې کېناست وی چې کم منافقین و هغې به راتلل او د دروغو بانې به یې کولې چا به وی صاحب خېټه مې درد و نبي علیه السلام خو پې پوی وی ښځه ځه چا به وی صاحبه ښځه مې ناجوړه وه چا به سترګې خو څه بانې بس هغې منافقینو کولې نبي علیه السلام ته خو پته وه چې دا منافقین دي نو بس هغې ته به یې وی ښځی بس تاسو باطن خدای ته سپارلی وی چې زه کله ور مخامخ شم نبی علیہ السلام مبارک تا نو وی داسې ما ته مسکې شو خو د غصې مسکې راته وکړه غصه وی ما چې سلام واچو راته وکتل خو داسې غصه و مسکې شو وی دلته راشه کېناستم وی را نږدې شه ور نږدې شم وی ما ته وی کعب تا سره څاروی نه و د تلو مې چې و د الله رسوله مال د سره نو چې ته پې مونږ سره تللی وې مې چې د الله رسوله و ولې نه تللی وی ما ورته چې د الله رسوله ما له خدای داسې خوله را کړې ده داسې خوله چې که زه ستا نه بغیر بل بادشاه ته مخامخ ناست وې که نه اوس به مې ورته داسې بانه کړې وه چې د هغه د غصې نه به مې ځان ایستی و به مې مطمئن کړی خو تا ته که دروغ ووایم نو الله به دې زما په دروغو خبر کي نو تا خو به ظاهر کې خوشحاله کم خو خدای به خفه کم نو دروغ نه ویم رښتیا درته ویم ښه مالدار وم ښه څاروی را سره و نیت مې مو خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی وی ښه ما وی او وی ځه ستا معامله مې خدای ته سپارلې ده وی روان شو وی چې بار راووتم اعلان وکړه نبي علیه السلام چې ده سره به خبرې نه کوې نه به پې سلام اچوې نه به یې جوابلی وی ما د چا نه تپوس وکړو چې زما دا معامله بل چا سره هم پېښه ده که یوازې ما سره پېښه ده وی نه دوه نور دی یو هلال دی یو مراره دی رضی الله عنه وی چې ما سوچ وکړی مې چې زه دوه ملګري خو مې شته او هغه دوه هغه دي چې بدریان دي بدر کې شریک دي او کعب په خپله په بیعت عقبه کې شریک و حضور پاک له د مدینې د هجرت نه مخکې د بیعت کړی او دعوت یې ورکړی د مدینې د هجرت هغه مسلمان دی خبرې بندې شوې چا را سره خبرې نه کولې وی چې خبرې نه کولې وی زه خو وی هغه نور دوه کسان بوډاګانو کور به ناست وو جړل به او وی زه خو نوجوان وم کور نه شم ټینګېدی نو زه به راتلم وی چې راتلم به خلکو سره مې خبرې کولې چا به جواب نه راکړ وی د ما راترځ وی ابو قتاده یو ځل د هغه باغ ته ورغلم وی چې ورتاو شم باغ باندې ور داخل شم وی ما وی السلام علیکم وی جواب یې را نه کړ وی ما چې تا ته ویم که نه وی خو یې رانه مخ واړو بل څکله ترځ وی ملګري مې وی ما ورته چې ابو قتاده تا ته سلام اچوم زما جواب ولې نه راکې وی غږ نه کوي وی ما ورته وی چې تا ته زه مسلمان نه ښکارم وی هغه راته وی چې موږ ته څه پته لګي
وی چې دی وی د زړه مې یو درد وکړه چې یخ خدایه زما په ایمان کې هم د خلکو شک شو، هېڅوک جواب نه راکوي. وی نبي علیه السلام له ورالم جومات کې به ناست وم، نو وی زه به ورسره خوا کې ودرېدم چې مونځ کوم، ګورم چې حضور پاک ما ته ګوري که ما ته نه ګوري. وی چې سلام به مې واچو نو ورته به مې کتل چې جواب زما اخلي که نه راکوي که نه راکوي، شونډې زما د سلام په جواب لقوي که نه لقوي. وی خوا کې به ولاړم نو چې ما به مونځ کوه قبلې ته به مې مخ کړې، وی حضور پاک به راته داسې نیغ نیغ کتل. امت خو اولادو د حضور پاک، صحابه خو داسې دي لکه بچي، جړاګانې وله کړې دي. وی نیغ نیغ به یې راته کتل، خو چې ما به سترګې داسې ورواړولې وی در به یې رانه مخ بل طرف ته واړو. وی دې کې ورځې تېرېږي. نبي علیه السلام اعلان وکړه چې دا درې واړه چې دي دوی ته د ښځې نه نږدې کېږي. وی چې دا اعلان وشو نو ما ښځه ورولېږله نبي علیه السلام له چې ورشه تپوس ترې وکړه طلاق ورکړم، که وایي چې طلاق ورکړه چې خبره خلاصه کړم. وی چې نه طلاق وله مو ورکوه خو چې نږدې نه شي. هغه هلال او مراره ابن الربیع ښځې ورولېږلې چې د الله رسوله مونږ ورسره څوک وو، پلار کره ترې لاړې شو. وی نه پلار کره خو ته مه ځې خو چې در نږدې نه شي. هغې ورته وی چې په کومه ورځ هغوی ستا نه تللی دي نو په کور کې په مصله په جړا پراته دي، د هغوی توجه دې خوا نشته، یو شان خدای ته ژاړي. او زما ته مې ښځې وی چې زه به ورشم که ستا اجازت وي زه به هم تاله د خدمت اجازت وغواړم. وی ما ورته پلار کره ده شابه زه په خپله ځان خدمت کولی شم. ورځې تېرېږي، بازار د مدینې کې روان وم. وی د شام یو سوداګر راغی، وی اواز یې وکړه چې کعب شته؟ وی چا ورته چې هغه دی. وی زه یې ورته وښولم، وی هغه مال یو خط راکړه. وی چې خط مې وکته د غسان بادشاه عیسائی ما ته خط لیکلی و، او خط کې څه لیکلی دي چې زه خبر یم چې ستاسو آقا مشر په تا ظلم شروع کړی دی. عیاذا بالله. او ته ډېر نیک سړی او ښه سړی او ډېر هوښیار او ډېر د لوی قوم خاوند دی، تا د خدای ذلیله نه کړي، راځه موږ له راځه عیسایي شه موږ به د ډېر قدر وکړو. وی چې خط مې وکته نو بلوه شم، اور را باندې بل شو، تنور کې مې وغورځو. وی چې خدایه زما نه د کافرو تمې پیدا شوې، زما ایمان دونه کمزورې شو. 50 ورځې په دې حال په موږ تېرې شوې. څو ورځې؟ 50. زما وروڼو د یو مثال به درکړم. یو سره زر چې خلک پاکوي نو څه چل ورسره کوي؟ اور کې واچوي، نو هغه ګیلټ او هغه ګنده څیزونه ترې وسوځي او سره باقي پاتې شي. او ګیلټ نه پاکېږي، ګیلټ چې د اور ته واچول سوځېږي. د منافقانو مثال د ګیلټ و، هغه اور ته نه اچوي، او ته پته چې منافقان دي. او حضرت دا درې کسان د دې مثال د سرو زرو جهاد لنوتلې، النبي علیه السلام وی زیب او لانړل نو لږ غوندې معمولي غوندې داسې خیرې ونښتېده، معمولي غوندې، نو اور کې اچوي چې دا خیرې ته وسوځي چې پاک پاتې شي. 50 ورځې په دې کې تېرې شو. وی زه بره په کوټه د پاسه ناست یم، ټوله شپه د خدای تلاوت کوم، خدای ته جاړم، په دې سوچ کې یم چې یا الله ته خو ډېر غني بادشاه، څه پته لګي چې زما توبه به قبوله کړې او که نه. او په دې سوچ کې ما چې که هسې نه دې وخت کې نبي علیه السلام وفات شو نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره څوک خبرې ونه کړي. او په دې سوچ کې یم که د دې وخت کې مړ شوم نو چې حضور پاک به جنازه م راباندې وکړي که به ونه کړي. وی د کوټې په سر یې ما وی دې کې قرآن شریف کې الله تعالی د شپې د دوی د توبې آیاتونه نازل کړل. لقد تاب الله على الذين رست راځي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هغه درې کسان د هغې توبه مې قبوله کړه. نو وی خلکو را منډې کړې، مال مبارکۍ راکوي. یا هغه خلک دي چې پیغمبر علیه السلام وی خبرې مه کوئ، خبرې بندې، یو مبارکۍ راکوي. او یو کس غر ته وخته، جبل سلعه کوم اخوا چې غزوه خندق شوی دی، او د هغه ځای نه اواز وکړي ای کعبه مبارک دي شه. وی یو کس په اس را منډه واله، وی بل کس راله د هغه ځای نه اواز راکړه، وی هغه اواز د اس نه ذره ورسېده، مبارک دي شه. الله شابه نبی علیه السلام د انتظار کوي توبه دې قبوله ده.
وی رالم جومات ته فیضا اوس بدله ده جومات ته رالم یوم را پاسي مبارک دې شه بلم را پاسي مبارک دې شه یوم را تر غاړه یوم مصافحه کوي او حضور پاک مبارک ناست دی وی مسکی دی وی ما ته وی رانږدې شه کعبه په جون کې به پتا د دې نه بهترینه ورځ نی راغلې چې دا اوس د باندې کومه ورځ راغله ولې قرآن شریف کې الله پتا د خپل رحمت د نازلېدو اعلان وکړو ستا توبې قبوله کړه نو زما وروڼو د نبی علیه السلام د سیرت په باب کې خدا د یو جهاد واقع شو لیکن ورسره د صحابه د دین دپاره د خدمت اندازه به تاسو لګولو چې صحابه د دین په لار کې څومره محنت او مشقت کړی دا به هم تاسو معلومه کړي پرېږده خیر دی پرېږده دا انسان بیمار دی خیر انسان دی پرېږده او بیا دا دی چې کم انسان غلطي وشي د صحابو ایمان هم تاسو معلوم کو که د دې زمانې خلک وي چې خپل کار به کوي د ایمان مسلماني به خپل کار کوي مونږ خو ډېرو لږ اوبو کې ډوبېږو مونږ خلکو نه خو که معمولي غوندې پوټې غوندې د جومات کې امام سره لږ غوندې خفګان راشي بیا مونږ ورپسې نه کوو بیا ورپسې د دنیا خبرې کوو بیا به وایي چې ښه زما دا حال دی مسلماني مو ورپسې پرېږدي د دوی هغه د صحابو هغه سخت او دغه خلک چې دا څومره تکلیفات یې برداشت کړي دي د دین دپاره هم د دغې خلکو برکت الله دا دین مونږ ته را رسولی دی که مونږ به لږ سوچ وکړو چې هغې خلکو څومره قربانۍ وکړي نن مونږ څومره دین خو د هغوی مو زمونږ هم د جنت له به هغوی هم دی مونږ به هم ځو دوزخ نه هغوی هم امان غوښتي دي مونږ هم ته امان غواړو د قبر او د آخرت په لاره هغوی هم تللي دي مونږ هم پې ور روان یو دا زمونږ دپاره یو نقشه ده یو نمونه د قرآن شریف کې الله ذکر کړې ده دین دپاره به محنت کوو کوشش به کوو معمولي اوبو کې به دا نه ډوبو او د الله ذوالجلال د حکم پوره اتباع به کوو فرمان برداري به کوو او د دغه صحابه کرامو په نقش قدم به مونږ کوشش کوو چې په هغې مونږه سفر وکړو په هغې مونږ مزل وکړو الله دې زمونږ د نبي علیه السلام تابعداري نصیبه کړي دا ربیع الاول مبارکه میاشت هغه روانه ده او غالبا چې د راتلونکې ګل په ورځ 12 د ربیع الاول راځي نو انشاءالله چې آینده جمعه کې درته د حضور پاک متعلق دا خو تسیرت خو ما تېر ربیع الاول نه شروع کړی دی خو دې سره مناسب چې څه وي به درته بیان کړم البته دا خبره ذهن کې واچوئ چې د نبي علیه السلام د پیدایش میاشت هم ده د هغې د وفات میاشت هم ده د هغې د هجرت میاشت هم ده نو چې دومره عظیم واقعات په کوم میاشت کې شوي نو هغې ته د برکت میاشت وایي نو د برکت میاشت ته نو به پکار دي چې موږ په دې میاشت کې هر وخت د درود شریف دپاره څه خاص دغه نشته د جمعې دروازې درود شریف فضیلت زیات راغلی دی په جمعې دروازې او نور خاص په احادیثو کې د میاشتو متعلق ذکر نشته چې دې میاشت کې درود شریف زیات فضیلت لري او دې کې کم لري خو بیا هم چونکې د حضور پاک د ولادت مبارک میاشت ده او د هغې د وفات هم ده د هجرت هم ده نو لږ مهرباني کوئ درود شریف پکې زیات وایه په دې نیت نه چې د الله د طرف نو د پیغمبر د طرف نه ما ته حکم دی چې دې میاشت کې زیات وایه بل دا دی چې صدقه او خیرات دپاره څه خاص ورځ په شریعت کې نشته چې په دې ورځ به زه خیرات کوم او په دې به نه کوم نو په دې نیت خیرات کول په ربیع الاول په 12مه چې دا ما ته خدای ویلي دي چې وکړه یا ما ته پیغمبر ویلي دي چې وکړه یا صحابه کړي دي نو داسې نشته داسې تخصیص دروازې په شریعت کې نشته او که یو سړی وایي چې نه خو یو مبارکه میاشت ده او د چا پلار مړي او هغه میاشت راشي نو خلک وایي ورګه پلار ورته رایاد شي یو خیرات وکړي د حضور پاک د وفات میاشت ده نو چې راشي نبي علیه السلام سړي ته مخکې شي نو لږ خیرات وکړي صدقه وکړي نو بیا خیر دی که یو سړی کوي نو داسې مه کوئ چې ګنې خامخا به زه دې کې کوم که به ونه کړه زه به ګناهګار شم یا دا د صحابو طریقه ده یا د تابعینو طریقه ده یا د ائمو مجتهدینو طریقه ده یا موږ ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې پکې وکړه که دې ونه کړه ګناهګار به شي دا طریقه نشته او اسې خیرات که کوئ نو دې میاشت کې سړي ته هر وخت کې حضور پاک سړي ته را مخکې وي او دې کې لږ زیات را مخکې شي نو ښه ده چې سړی صدقه وکړي خیرات وکړي درود شریف ووایي نفل وکړي دې کې به انشاءالله موږ له خدای اجر او فایده راکوي بعضې ملګري د جومات په پوړو باندې چپل او سپلې اږدي او ټولې پوړې یې ګیرې کړې وي څوک بره نه شي ختلی څوک پرې راونه غورځېږي دا خبره ټیک ده تاسو دا مهرباني کوئ چې دا سپلې په دې پوړو باندې میږدئ خلکو ته لاره بنده شي نو بیا بره څوک نه شي ختی
نو دا داسې مخې ته ښه سپلی ځان ته صف نه مخې ته کېښودل دا یږدی نو اسانه به یو ملګری دی هغه د موږ دا کیسټ حبیب الله نومې دی هغه مور بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي دا بل ملګری څه مشکلات دي ورته الله دې مشکلات په خیر باندې بدل کړي او موبایل باندې ایډوانس کې پیسې راغوښتل څنګه دي خیر دی دې کې څه بدیت نشته او دا څه میلمانۍ د سوات څه پریشاني ده الله دې پریشاني په خوشحالو بدله کړي او 12 د ربیع الاول کې پیدایش د نبی علیه السلام راجح دا دی چې یا اتم دی یا نهم دی او په 12 کې بعضې حضرات وایي چې وفات د نبی علیه السلام شوی دی دې د بچو دپاره دعا غواړلی دی ورنیک عمله صالحه بچی ورکړي مسلمان سکول کالج څه په دې خو پوه نه شوم سکول کالج تعلیم خو که انسان کوي نو خیر دی کولی شي انسان د شپې غوټه پې نه شو غټه بې اودسي حاصله شي سهار پاسې خوب نه پاسېدو دعا ویلی شي که نه دعا ویلی شي تلاوت به نه کوي دا نورې خبرې خو مو وکړې دوی وایي چې د سحر مونځ په جمع سره کومه بیا ډیوټۍ ته نشم رسېدلی چې ځان له کوم نو څنګه ده نو مستقل ځان له مه کوه داسې جومات کې کوه چې کوم جومات کې لږ وختي مونځ کېږي خیر مستقل ځان له مه کوه دعا وکړئ زموږ یو ملګری دی د دې عمر زوب هغه څه خوږ شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي یو بل زموږ د جمع ملګری دی د شیرپاو د هغې ترور وفات شوی ده دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور چا څوک بیماران دي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي پروردګاره زموږ د زړه حاجتونه پوره کړي الله چې څوک په ټینشنونو کې پریشانو کې مبتلا دي خدای هغه ټینشنونه پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي رب د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي د حضور پاک د سنتو تابعدار هم جوړ کړي د صحابو په نقش قدم هم روان کړي په دې وطن کې مو د قرآن او د سنت نظام راولي الله زموږ په زړونو کې د قرآن نورانیت پیدا کړي خدای زموږ د ټولو مسلمانانو مل شي الله که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ تربګرۍ په روغې بدله کړي خدای پاک موږ د هر قسمه د دنیا او د آخر د فتنو نه په امن او امان کې وساتې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوې بې اولادو له خدای نارینه اولاد ورکړي بې کسو له خدای پاکه ته مدد ورکړي الله چې چا دعاګانې غوښتي تا ته معلوم دي ولې قبولې کړي د بې روزګارو خدای د حلال روزګار پیدا کړي اله العالمین که د چا روزګار کې برکت نی برکت پکې پیدا کړي او پروردګاره که څوک امتحانات ورکوي او تعلیم کې مصروفه دي خدای ته په هغې کې کامیابي نصیبه کړي کوم دوستان چې زموږ د جمع له لرې ځای نه راځي الله له په یو یو قدم ولا جنونو برکتونه ورکړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله